بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن د یو بل ناول سره له تاسو سره شریک یو، له تاسو سره موجود یو. دا ناول د مدر ناول دی. په 1905 کې میکسم ګورکي لیکلی دی. میکسم ګورکي د سوشل بانی هم ګڼل کېږي، پر دې ډېر زیات کار کړی دی. مدر ناول چې کله بالشویک ریولوشن نه مخه په 1919 کې د بالشویک ریولوشن نه مخه زار روس چې و، دا په روس کې بادشاهانو د دغو کم امرانه سټایل چې و، کم ډکټر سټایل چې و، او له هغه څخه ولس ډېر ستړی و، او بله خواته یو انقلابي جدوجهد هم روان وي، انقلابي سټرګل هم روان وي د دې ظلم د دې جبر خلاف. نو په دغه کنټکس کې دا لیکلی دی. ځکه خو ډېر ادبیان چې دي هغه پر دوی باندې دا تنقید کوي چې دا ناول ادبي سټایل یا لټرلي سټایل کم لري، خو دا انقلابي او نظریاتي سټایل ډېر زیات لري. مترقي ناول دی. مترقي ناول دا معنا چې د دې مترقي سیاست، پروګریسیو سیاست یې مکمل طور پر سپورټ کړی دی. دا ناول په 1905 کې میکسم ګورکي لیکلی دی. په دا کې د درې کرکټره ډېر زیات مشهور دي. پاول دا چې دی دا د بابا کردار ادا کوي، یو شرابي نشهیي. پاول چې دی دا د پلار کردار ادا کوي. ویلاسوف چې دی دا یو زوی دی، او د دې مشهوره کرکټر چې دی یوه ان ایجوکیټډ، یوه بې تعلیمه مور چې یوه ساده د کلي مور وي یا د کورنۍ ښځه وي، هغه څنګه له خپل ټرانسفارمیشن کوي له ساده ژوند څخه دا څنګه یو انقلابي سټرګل ته راځي چې نیلیو وینا داسې یو نوم یې دی چې نوم یې ډېر زیات مشکل ادا کړي. دغه مدر ناول دی، ډېر خوبصورت ناول دی. هر مترقي او کامدوست سړي ته ویل پکار دی. دا کتاب چې دی دا تقریبا پر 380 پیجه باندې مشتمل دی، او اکثر دا چې دی په دې کې انقلابي ذکر شوی دی. دا کتاب ذکر داسې دی، مسله داسې ده چې ویلاسوف چې دی دا یو بچی، یو زوی، د ده بابا چې دی دا په کارخانه کې یا داسې کار کوي، خو له مور سره ډېر زیات جبر کوي، ظلم کوي، کور یې ډېر زیات ستړی. بیا داسې کېږي چې ویلاسوف چې دی هغه په کارخانه کې کار کوي، یو انقلابي مترقي لټریچر سټډي کوي. هغه خپل کامریډان چې دی له هغو سره ملاوږي، یو ډېر ښایسته د ظلم خلاف، د جبر خلاف، د غیر د مثال کې نابرابري خلاف، چې په یو ټولنه کې نابرابري نه وي، د دې لپاره سټرګل کوي، د انصاف لپاره سټرګل کوي، د اشتراکي نظام لپاره سټرګل کوي. په کارخانه کې کار کوي، شپه ورځ ستړي، هلته تبلیغ کوي د خپل نظریات لپاره، مزدوران راټولوي دغه نظریات لپاره. او دغه چې دی دا ټول خلک چې دی دا ویلاسوف چې دی پر دې باندې کار کوي. ویلینا د ده مور ده چې اوله وارې دا شیان کم نیلو وینا چې ده دا د ده مور ده، دا شیان یې اوله وار نه خوښېږي، خو وروسته بیا د ده له فکر سره ډېر متفق کېږي. نیلو وینا چې ده دا اکثر دا سوچ وي، دا فکر کوي چې زما زوی په کار دی خپل دغه وکړي. دا کامریډان چې راځي دلته کتابونه سټډي کوي، مطالعه کوي، یو نظریاتي سوچ لري، فکري سوچ لري، دا یې د مور نه وی خوښ. ولې هلته الریډي هغه پلار چې و، پاول چې و، هغه ډېر زیات پر دې باندې جبر کاوه، ظلم یې کاوه. نشهیي سړی خو هسې هم ډېر زیات غیر مستقل مزاجه وي، د هغه هېڅ دغه نه وي معلومه. دغسې کې د هغه دا غیر مستقل مزاجي او د ذهنیت هر وخت چینج وي، نو هغه پر ده باندې ډېر اثر کوي. دلته یې پاول داسې د کړی دی چې هغه نشه کوي او نشهیي سړي چې وي د هغه هر 15 منټه بعد طبیعت چې وي هغه چینجېږي. خو ویلاسوف چې دی دا انقلابي سټرګل کې کردار ادا کوي، په دا انقلابي سټرګل کې ډېر اکټیو رول ادا کوي. که عملي دغه دی او کې نظریاتي انټلیکچوال اکټیویزم دی که نه، د دې لپاره دی ډېر زیات کردار ادا کوي. خلک منظمه کوي، سوچ راپورته کوي، او د خوند خبره دا ده چې دا هغه مور چې تعلیم یې هم نه وی کړی، هغه مور چې ساده ښځه وه دغه وه، خو چې کله د خپل زوی ویلاسوف په فکر پوه سوه، د هغه په انقلابي سوچ پوه سوه،
او چې هغه د انسانیت لپاره څومره کار کوي په دې پوه شوه، یا چې هغه د ټولنې ته څه کول غواړي. زما زوی دا ویلاسوف چې دی دا ټولنې ته علم، سیاست، برابري، د کلاس فرق نه وي، د انسانانو تر مابین فرق نه وي، یعنی انسانان ټول د برابري دپاره سټرګل کوي. چې کله یې مور په دا خبره سي نو وروسته مور هم د فکر د نظریاتو تبلیغ شروع کړي. داسې د دې نظریاتو تبلیغ تر دې دغه چې مثال کې چې کله ویلاسوف د کامریډان ټول ملګري جیل سي او د مور نیلووینا چې ده هغه را ولاړه سي کلي په کلي د ښځو ته پیغامونه وړي. دا کوم پمفلیټ چې دی دا پمفلیټ هر ګلۍ هر کور ته رسوي. او دغه بعد وروسته چې بیا کله دغه خلک په پوه سي یو جاسوس حال ورړي چې دا د ویلاسوف چې ده د دې مور یا د پاول کور والا دا په خپله په دې انقلابي په دې مترقي سټرګل کې د دې خپل له زوی سره ملګري کي دا او دا شیان وړي. نو کله چې ویلاسوف هغه کم زارې روس چې دي د روس کم امرانه حکومت دغه چې دي هغه دوی جیل کې، نو بیا یې مور سټرګل سیر کې. وروسته دغه مور چې ده دا چې کله یو چیک پوسټ کراسوي دا پمفلیټ وړي د شا لخوا د زارې روس کم هغه جاسوسان که نه هغه یو خالي سمبولیک دغه ورکړی وي هغه پپسي او دغه دا وینسي. نو دا ناول بیسیکلی دغه ناول دی، خو ډېر زیات کم مذهبي توندلارې چې دي یا مذهبي خلک چې دي پر دې ناول باندې تنقید هم کوي. هغه دا وایي چې دا ناول نظریاتي لږ دی او ادبي لږ دی، نظریات ډېر دی. خو دغه ناول زموږ د فکر د سوچ دی. ډېره مننه، کور مو ودان.